یو سړي د بل سړي څه پوښتنه وکړه، ورته وایي صاحب هغه ورته وایي هغه وایي کوتره څنګه بچي پیدا کوي؟ کوتره څنګه بچي پیدا کوي؟ هغه ورته وویل کوتره هګۍ واچي، هګۍ وشاربي، د هګۍ نه یې بچي پیدا شي. ورته ویل ښه. ورته ویل داسې ډېر حیوانان او ډېر مرغان دي، تاسو به هم لیدلي. ښاپیرک ورته ویل چې ښاپیرک څنګه بچي پیدا کوي؟ موږ تاسو ورته چوپرک وایي یا څه شي ورته وایي څو شي، ټول وجود چې د غوښې دی. هغه ورته ویل چې د هغو بچي د هګۍ نه پیدا کېږي، بلکې هغه بچي په خپله راوړي. لکه څنګه چې حیوانان دي بیا د بې دماغه د انسان چې څنګه حالت دی، دغه شانتې دا حیوان دی الوزي، خو لیکن دغه شانتې بچي پیدا کېږي لکه څنګه چې بچي په نس کې بیا پیدا شي وزېږي. ورته ویل ښه زمری څنګه بچي پیدا کوي؟ دا سړی زمری نه پېژندي. برای سوچ فکر وکړي چې زمری خو د ځنګله بادشاه دی. ده ورته ویل د خپل سوچ فکر مطابق چې زمري چې خوښه شي کله بچي پیدا کوي او کله هګۍ اچوي، بیا د هګۍ نه بچي پیدا کوي. د زمري چې څنګه خوښه شي هغسې کوي، ځکه دی خو بادشاه دی. دوستانو دا ګردې خبرې در دې مثاله پورې دي. مثال رب العالمین هغه د دې ټولو کائناتو مالک دی، زما او ستا د ټولو مخلوقاتو. دا خو بادشاه مالک چې څنګه وغواړي کېږي هغسې. هغه که ستا عزت وغواړي بیا به د عزت نصیب کېږي، هغه که ستا ذلت وغواړي، ستا عزت انسانه، ستا ذلت، ستا اسایش او خواري، ستا تکلیف ګټه او تاوان نه په نقصان، د هغه درد درنه ورک شوی دی، هغه درد الله دی. نو څنګه چې د الله خوښه شي دا هم بادشاه هم مالک دی، نو هماغسې بیا کېږي. بیا تاسو وګورئ دوستانو کله چې الله پاک وغواړي، ابراهیم علیه السلام اور سړی سوځي که نه؟ الله وغوښتل اور نه سوځي. دوستانو تاسو وګورئ داسې نو مثالونه. موسی علیه السلام الله د دشمن په کور کې راغټ کړي، حال دا فرعون څومره ماشومان در چاړه وایستل. او کله چې بیا وغواړي یو څاڅکي اوبه د غرق کېدلو سبب جوړ شي. الله چې وغواړي اسماعیل علیه السلام در چاړه لاندې بچاوي، او حیوانان څومره ذبح کېږي د ورځې، قصابان پسونه حلالوي، غواګانې حلالوي، نور حیوانان حلالېږي، خلک یې په خپلو ودو کې په نور خوشحالۍ کې. اسماعیل علیه السلام در چاړه لاندې چاړه نه حلالوي. فرعون سره د خپل ټول لښکر سره له زوره سره له بادشاهي هر څه په رود نیل کې الله غرق کوي چې الله وغوښتل. او موسی علیه السلام سره د قوم الله پاک دغه دریاب نه بچ کړي، هغه الله پاک وایستی. کله چې الله خوښه شي اور دنیا وسوځي، ځنګلونه اور واخلي، لږ اور ولګېږي ګرد کور یې سوځولی، ګرد مثال مارکېټونه یې سوځولي، معمولي د یو شي څه اور واخلي. خو کله چې د الله نه یې خوښ شي، ابراهیم علیه السلام ستاسو په مخکې مثال دی، داسې نو دنیا ټول مثالونه راواخلي. الله پاک چې خوښه شي د وچ کاڼي نه د صالح علیه السلام اوښه برال براو پیدا کړل. آدم علیه السلام الله پاک بغیر له پلاره پیدا کړی دی، د هغه څخه حوا پیدا کړی دی. او دارنګه عیسی علیه السلام وګورئ چې په څه نااشنا شکل الله پاک پیدا کړی دی. نو دغه سړي خبره ده چې زمری چې دی هغه د ځنګله بادشاه دی، دی چې کله وغواړي چې زړه یې وسي نو هګۍ واچوي، او چې زړه یې وسي بچي پیدا کوي. نو کله چې الله پاک وغواړي عزیزه بیا هغسې کېږي. د الله سره دوستي جوړه که د الله سره هغه د بزرګانو وینا ده، وایي د چا چې الله سي ټوله دنیا د هغه سي. من کان لله، څوک چې ځان د الله کې، بیا دا ټول کائنات ستا لپاره دي. سر خو په خلاص نو په خبرو. السلام علیکم. ویډیو ضرور در سره شیر کړئ د الله د رضا په خاطر باندې. دوستانو دا در اوس ډېر نه پیژندي، نور درونه دا در چې موږ پرېښودی نو ځکه محتاج یو په سرهاو درونو ټکولو ته. السلام